چای خوراک دی، شربت دی که نشه ده. په ګرده دنیا کې هغه کم یو ملک دی چې په هغه کې اول چای شروع سوی دی. د دې سوال دپاره د کراچۍ له مختلفو انسانانو سره له هوټل والاو سره غږا کوو چې هغه څه جواب راکوي. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره. راځئ چې د کراچۍ ښار ته لاړ شو. نوم د شي منصور نوم د کم ځای د کوټې دنیا ته چای اول کم ملک له راغی؟ اول کراچي پاکستان راغلی یو نارت نظام آباد ته. نارت نظام آباد کې یو بل ځای دی ناګن چورنګۍ، کویټه عرفات هوټل. د کویټه عرفات هوټل راغلی له دې ځوانه ځاخه پوښتنه د دې متعلق یې کوو. ترګردو له مخه ماته دا وایه نوم د شي عزیز توفان. عزیز توفان د کم ځای؟ د ضلع پشن. د هوټل کاروبار له څه ټیمه کوئ؟ د هوټل کاروبار د 2008 څخه کوم. گزاره پکې کوي؟ شکر دی الحمدلله، بس خپل تنخواه ملاویږي. شکر. اچھا دا راته وایه په ګرده دنیا کې چای اول کم ملک له راغلی؟ زما په خیال سره زه د کښنی وم، زه اول پشن بازار له لوړم. ما په ضلع پشن بازار کې د خپل وطن پشن بازار کې ما په هوټل کې چای کړی دی. نو زما په خیال سره زه هم اول به په پشن کې چای راغلی، په هوټل کې چای راغلی. دا راته وایه چای نشه ده، چای نشه دی، خوراک دی او که شربت دی؟ بس دا یو داسې وبوله لکه یو انجوای، لکه په یو چکر چې ولاړ سي. چای هم دارنګه دی، هوټل ته ولاړ سي بس چای وکړي. دا داسې دی لکه په یو انجوای په یو چکر چې ولاړ سي. عزیزه د سوال جواب د غلط راکړي. اوس په د دې په بدله کې ماته یو بهترین شعر وایه. شعر به دا ووایم، شعر خو نه دی زده، خو بهرحال د محترم مشر لوی غزل درته ووایم. راسه زموږ وطن ته زموږ لیډر عجبه ځوان دی، زوی د خان شهید دی، کور یې لوړ پر ګلستان دی. راسه پښتونخوا چې د ښار یو ډېر مشهوره روډ دی تاریک روډ. د تاریک روډ په یو تنګه ګلۍ کې ماشاءالله کویټه هوټل. وایه نوم راوښیه. ضیاءالدین. ضیاءالدین د کم ځای؟ د کلي عبدالله نه. چای خوراک دی، نشه ده که شربت دی؟ یاره چای دی یو ډېر ښه شی دی. چای انسان نه وږي هغه خبره ده، بیا ګډه ورځ نشه مې د کوټې والا کې مې چای دی په پوره دنیا کې مشهوره دی. ښه شی مشهوره خو دی، خو زما د سوال جواب دی نه کوي. دا څه شی دی؟ نشه ده، خوراک دی، شربت دی، څه شی دی؟ یاره به همدی وبوله لکه نشه چې ده نو. چای خو همدی دی لکه نشه چې اوس سهار وختي انسان نه وږي پر ناشته باندې، نو بیا ګډه ورځ دماغ خپله ګرځي وایي چای مې نه دی کړی. چای دغه وبوله لکه نشه چې دی. نو دغه ځوان د سوال جواب صحیح نه کوي. نو ته اوس ماته یو بهترین ښایسته شعر یې ووایه. یاره شعر څه درته ووایم؟ اوس شعرونه خو م ډېر په یاد دي، خو خامخا په ذهن کې نه راځي. بس وایي غیرت کوې ایمان در څه پاتېږي، چې ایمان ساتې جهان څه پاتېږي. سمیر خان. سمیر خان نه که لږ په زوره راته وغږېږي بیا به د اواز صحیح وي. سمیر خان نه د کوم ځای؟ د کوټې. ښه که یو سوال در باندې وکړم جواب یې راکړي؟ څنګه سوال؟ دا راته وایه چای خو دنیا چشي، په ګرده دنیا کې یې تقریبا نیمه دنیا زاخم زیاته انسانان چای چشي. نو دا چای چې کوم دی نشه ده، خوراک دی او که شربت دی؟ دا نه نشه ده، نه خوراک دی، نه شربت دی. یا څه شی دی؟ دا بس انسان یو عادت جوړ شوی دی، سهار وختي چې چای نه وکړي دماغ یې کار نه کوي. مطلب ته دا یې چای نه خوراک دی، نه نشه ده، نه شربت. کتونکو دا وخت راغلی یو په کراچۍ کې اجمیر نګري ته. د اجمیر نګري دلته پر څنګ باندې بمبئی بیکرۍ ده. د بمبئی بیکرۍ پر څنګ باندې
د یو پښتانه ورور هوټل دی سیال سعادت کویټه هوټل دا یې نوم دی دغه ځوان له راغلي له دغه سره ستاسو پېژندګلوي کوو تر ټولو له مخه خپل نوم راوښه. نقیب الله. نقیب الله د کوم ځای؟ بشیر یم. بشیر. په ګرده دنیا کې چای اول کم ملک له راغی؟ والله که نه یم خبر. اچھا بیا دا راته وایه چای نشه ده خوراک دی که شربت دی؟ دا چای نشه ده. نشه ولې ده؟ نشه ولې چای نه ده که بیا د دماغ کار نه کوي. درمنو کتونکو دا ټیم د کراچۍ په ښار کې په نارت ناظم آباد کې موجود یو بل هوټل راغلی یو د دې هوټل نوم دی کویټه المدینه هوټل. نو دې هوټل ته راغلی یو له دې ځوان سره ستاسو خبرې اترې کوو. چې تر ټولو له مخه خپل نوم راوښی. زما نوم سمیع الله دی. سمیع الله صاحب د کوم ځای؟ زه د پښین یم کوټې. که یو د خوند سوال در باندې وکړم جواب یې راکړي؟ انشاءالله که جواب یې راسره ودربې دا راته وایه چای خوراک دی نشه ده که شربت دی؟ دا خوراک خو نه دی داسې ورته ووایه چې مثال نشه یې بولې هر څه چې بولې خو یعنې که داسې شی نه دی چې سړی ووایي چې یعنې که ډېر ګټل. ګرانو کتونکو ما په دې ویډیو کې 2 سواله کړو. یو سوال ما دا کړی ولی سی چای خوراک دی شربت دی که نشه ده. دوم سوال دا و په ګرد دنیا کې هغه ملک راوښیاست چې په هغه ملک کې اول چای شروع سوی دی. د دې 2 حوالې دي. هغه حوالې داسې دي په چین کې یو شهنشاه ولی هغه شهنشاه په یو سفر روان ولی نو دی په خپله کاشتکار هم و کروندر هم و یعنی د به فصلونه کرل د فصلو ماهره انسان و. نو دی روان و یو ځای کې بوټی ولدی هغه بوټی پاڼه د وخوړه هغه پاڼه کې زهر و زهریله پاڼه وله نو د طبیعت لږ غوندې خراب سو. دی واویشتی په دغه ټیم باندې د هوا په ذریعه باندې یو پاڼه راغه د په خوله کې ولګېده د هغه پاڼه وزووله او تره یې کله د زهرو د پاڼو اثرات چې کوم هغه سوکه ختمېدل دی بیرته ټیک ټاک شو. یوه حواله دا ده. دویمه حواله دا ده چې دی په سفر روان و یو ځای اوبه ګرمولې هغو ګرمو اوبو ته د هوا په ذریعه باندې یو پاڼه ورراغه او ولوېدله د هغو اوبو کلر هم چینج سو بدل سو. نو د فیصله وکړه چې دا اوبه زه چښم هغه یې وچښلې د سکون محسوسولی دته یې مزه ورکړل. اخر دغه شهنشاه دا فیصله وکړه چې دا پاڼه به زه چې کوم دی کاشت کومه کرم به یې بیا یې هغه پاڼه وکرله له دغې څخه د چای پاڼې جوړې شوې. نو د چای پاڼې چې کومې دي اول په چین کې دریافت سوي دي جوړې سوي دي یعنی چای اول په چین کې شروع سوی دی. چای دنیا ته بطور مشروب یعنی بطور شربت په ایز د شربت راغلی دی. دا به شربت و نشه نه ده دا خوراک نه دی دا نشه نه ده دا چې کومه دی شربت دی. اوس هم په ګرده دنیا کې 2 ملکونه داسې دي چې هغه 2 ملکونه وچای ته برف واچوي بیا یې چې انډونیشیا او ملایشیا. ما او تا ته او ګرد ټوټله دنیا ته چې کوم چای راغلی دی دا د هغه چای یو جدید قسم دی. نو تاسو ته به د خپل سوالو جوابونه میلاو سوي وي. پکار دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ فالو یې کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.